کنجوس سړی کنه کنجوس سړی نو هغه چې بکله نوکر وسره په دکان کې کار کو نو چې کله به وي دکان بندو نو هغه به نوکر ته وی دا کم کې چې پیسې دو کنه دا کم الماری چې وی دا کولو پرې دا هغه دراز غونتی او 550 روپیا پکې بس وی پرې دا نو کله سو نو واخو شو دا نوکر وسره ډیر واخو شو نو هغه سړی په خپل ډیر زیات کنجوسو دې حیران و چې 550 روپیا پکې پرې دی وی چې دا دراز چې کم دی دا کولو پرې دا وی اورسته نه تاسو کی هغه نوکر و یاره زه نه یو تاسو کوم په دې خبره زه پوهیږم نه چې ته دا دراز کولوم پرې دا 550 روپیا پکې پریم دا زه په دې خبره باندې پوه نه شم دا ولې دا دراز ته کولو پرې دی وی خدای دې پوهه کته په دې سیس باندې نه پوهیږي وی ګورم 550 روپیا پکې مونږه دی وجه پریدو چې راک غل دکان ته راشي نو وی بچ بس دا د پیسو زیاده نوري تیوړي دی بدکه پیسې پکې پاتې دی نور پکې سنشتا دویمه خبره دا ده چې چردا مونږه تعلقو نو ټوله به پکې درنه 550 روپۍ او د 550 زره براغه دراز او تعالی ماته کی نو زویم چې نقصان میونی شي هغه کولاوي پرې دا 550 روپۍ پکې دک شان پرې دا هو هغه دراز تعالی کوما نو باز سړی چې نو هغه ارسه ته سوچ کوي